ولې کمپنیونه په خپل لوګو او ډیزاینونو کې ځانګړي رنګونه کاروي. لکه بانکونه شین رنګ کاروي، د ټکسیان رنګونه زیړ وي او دې ته ورته لګژري برانډونه ټول تور رنګ کاروي. حقیقت دا دی چې رنګونه ستاسو په احساساتو باندې اغیزه کوي او د دوی ته بزنس راوړي او د دوی کمپنۍ خپل ګټو ته رسوي. لکه زه درته ځینو رنګونو مثالونه راوړم چې تاسو بلا پوه شئ. شین رنګ تاسو آرامه کوي او تاسو باور په ځان ډیروي. د هغه شرکتونه کاروي چې تاسو باور او اعتماد ته اړتیا لري. لکه بانکونه په افغانستان کې افغان ناجي بانک، عزیزي بانک او دې ته ورته نور نړیوال بانکونه یا آنلاین خدمات لکه پیپال. سور رنګ بیا د دې لپاره دی چې تاسو ژر تصمیم ونیسئ، لکه آنلاین خریداري په وخت کې او همدا ډول د خطر لپاره هم کاریږي لکه ترافیکي اشارې چې دي. زرغون یا ګرین رنګ بیا د صحت او طبیعت لپاره کاریږي لکه روغتونونه او صحي مرکزونه. دوه نور رنګونه چې یو زما د خوښې رنګ هم دی چې هغه تور رنګ دی چې هغه د ځواک معنا ورکوي او اکثریت لګژري برانډونه کاروي. لکه د نړۍ لوی لګژري برانډونه چې دي لکه اډیډاس، نایکی او داسې نور دوی ټول تور رنګ کاروي. او وروستی ژیړ رنګ دی چې اکثره د توجه جذب کولو لپاره پکاریږي. لکه تاسو به لیدلی وي په ښار کې ټکسیانې. که ویډیو مو خوښه شوې وي د ویډیو لایک او چینل فالو کړئ.